अस्सलामुअलैकुम मलगरू द पाकिस्तान और द इंडिया द मैच न मख ډیر غټ सरप्राइज तैयार شو شاهین افریدی زخمی دی او کنا اې د انډیا خلاف په شاهین افریدی لوبیږي او کنا د شاهین افریدی په اړه کې مهم خبر در کومه دین علاوه فخر زمان به د انډیا خلاف لوبیږي او کنا د انډیا خلاف بولا چانس ورکړي کیږي او کنا د پاکستان به کم یولس لوبغاړي د انډیا خلاف لوبیږي پورا معلومات تر سره پدی وو ویډیو کې شیر کوم نو ویډیو راستر اخیره پورې وګورئ او د نور کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ څنګه چې تاسو معلومه چې ورلد کپ په ډیر زور او شور سره شروع دی او بل پکې د پاکستان او د انډیا میچ هم دی چې د ګنټو په حساب باندې وخت ورته پاتې دی د پاکستان او د انډیا د میچ شروع کېدو نه مخکې په احمد آباد کرکټ ګراوند کې ډېرې تیاریانې روانې دي او ډېر په زور او شور سره چې کوم دی تیاریانې روانې دي او د دې میچ لپاره دواړو ټیمونو پریکټیس او تیاریانې شروع کړي دي پاکستان او د انډیا د میچ نه مخکې د پاکستان په کرکټ کې ډېر غټ سرپرایز اچانک یو دوه درې تبدیلیانې کېدې شي نو که شاهین شاه افریدي په باره کې خبرو کو ډېرو مرګرو دا کمنټونه هم کول چې شاهین شاه افریدي رښتیا زخمی دی آیا د انډیا خلاف به لوبیږي او کنه نو څنګه تاسو معلومه چې ابرو شاهین شاه افریدي د سریلانکا خلاف داسې ښه بالینګ نو کړي او بل سپیډ یې هم هغه شانتي نو رمیز راجا د په حواله سره هم خبره کړې و نو رمیز راجا دا ویلي چې شاهین شاه افریدي اوس هم د انجری سره لوبیږي او د شاهین شاه افریدي اوس هم پرشته یعنی شاهین شاه افریدي پورا پیټ نه دی زه تاسو له صحیح او کنفرم خبر در کوم نن په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې د پاکستان چې کوم اتلس کسیزه لوبډاله نو دوی ټولو پریکټیس کاو او شاهین شاه افریدي هم ډیر زبردست پریکټیس کړل زرای مطابق نن په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې شاهین شاه افریدي په پریکټیس میچ کې یولس اورونه کړی دي یعنی ماشاءالله 100% فټ دی او د انډیا خلاف په لوبیږي نو شاهین شاه افریدي په باره کې څومره هم خبرونه چلیږي چې شاهین شاه افریدي زخمی دی نو تاسو د پاکستان کرکټ بورډ په افیشل پیج باندې کتلی شئ د شاهین شاه افریدي د پریکټیس ویډیو یې زبردست بالینګ کوي او ان شاء الله د انډیا خلاف به هم زبردست بالینګ کوي او د پاکستان په پلینګ 11 کې به شامل وي شاهین شاه افریدي د پاکستان کرکټ ټیم مین فاست بولر دی د پاکستان زیات د کرکټ مینوال له شاهین شاه افریدي نه د ښه بالینګ تمه لري نو ان شاء الله د انډیا خلاف په میچ کې به تاسو ته شاهین شاه افریدي په پول ریدم کې په نظر باندې راځي دین علاوه څنګه چې تاسو معلومه چې سریلانکا خلاف په خرزمان د ټیم نه ډراپ کړی شوی او د په خرزمان په ځای باندې عبد الله شفیق د پاکستان په پلینګ 11 کې شامل شوی او اوپننګ امام الحق او عبد الله شفیق کړو اوس پورا امکان نه چې پاکستان په پلینګ 11 کې به یو تبدیلی بل کیږي چې امام الحق به ډراپ کیږي او د امام الحق په ځای باندې به فخر زمان او عبد الله شفیق اوپننګ کوي ځکه چې اوس خو عبد الله شفیق کې نول نشي ځکه چې په ډیر زیات فارم کې دی او ان شاء الله چې د انډیا خلاف به هم ښه بیټینګ کوي نو پورا امکان دی پورا چانس دی چې د انډیا خلاف په فخر زمان او عبد الله شفیق اوپننګ کوي او که تاسو وګورئ نو د انډیا خلاف د فخر زمان ریکارډ ډیر ښه دی ان شاء الله امید ده چې د پاکستان او د انډیا په میچ کې به فخر زمان او عبد الله شفیق اوپننګ کوي او پاکستان کرکټ ټیم منیجمنت د طرفه به د پاکستان کرکټ مینوال ته دا غټ سرپرایز ورکړل کیږي چې فخر زمان به دوباره پلینګ 11 ته راوستل کیږي عبد الله شفیق او فخر زمان به اوپننګ کوي پورا امکان نه چې د انډیا خلاف پر پاکستان دا پلینګ 11 دای ول لوبغالي لوبیږي فخر زمان او عبد الله شفیق به اوپننګ کوي ون ډاون پسې کپتان بابر اعظم راوزی سلورم نمبر باندې وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان راوزی پسې سعود شکیل افتخار احمد شاداب خان یا اسامه امیر محمد نواز حسن علي شاهین شاه افریدي او حارث روب نو پاکستان په پلینګ 11 کې به د انډیا خلاف همدای ولس لوبغالي شامل وي دای ولس لوبغالي به د انډیا خلاف لوبیږي استاد په خیال له پاکستان او د انډیا د های ولټیج او د سخت مقابله دا میچ په څوک ګټي پاکستان یا انډیا نو تاسو راته هم په توکو باندې وایي چې دا میچ په څوک ګټي پاکستان یا انډیا خپل رائے خپل کمنټ سره ضروری شیر کړئ دا داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ ملاویږو په بلې ویډیو کې د الله پامان